زیاته مننه د استودیو ټولو ملګرو ته د تا په شمول سلامونه احترامات وړاندې کوم. اول خو د اریان سانګزي په نوم کوم کس چې راغلی کوم قبیح عمل چې د مخکې له دې کړی د هیڅ تړاو په طالب پورې نه لري، نه دا په طالب ده او نه په اروپا کې طالب استشهادي لري. له ځانه یو عصبي ناروغ ده چې په وجود مې ټوک ټوک سیم په بل لاکه د بل د بیرغ سوري لاندې ژوند لا وکم بیرغ ښکلول خو ډېره لرې خبره ده. زنده باد زنده باد. آفرین دغه کم جنرال صاحب دغه چې نری خبرې د افغانانو په زړه کې ځای پیدا کړي او موږ او تاسو خپل وطن لرو، خپل وروره خاوره لرو، د خپل خاورې ته خدمت وکړو. موږ څه کوو پردي ملکونه؟ ځکه 200 کاله فرانسه کې اوسېږم، خپل ملک کې اوسېږم. رئیس صاحب که یو دقیقه ګوره، هر څوک راځي دلته د طالب په نمایندګۍ یا د حکومت په نمایندګۍ یو څوک بیادبي کوي، د طالب په نمایندګۍ داسې یو کاذبه دعوه کوي. دا سړی موږ منې کړی له دې لایفونو نه و، خو ده د موږ خبره نه ده منلې. دا موږ په خپلو لایفو کې زه هغه واټساپ باندې چې کوم میسیجونه دته ما کړي د ثبوت لپاره درته وړاندې کوم چې ته به دا قبیح عمل نه کوې. دا د موږ د پالیسۍ خلاف ده او که ته ځان ته رښتیا ملاتړی وایه. خو ده ما ته 3 دقیقې فلسفهي میسج پرېښوي، ما ته اطاعت نه کوي وروره، خط او روابط په واټساپ نه مې بلاک کړی ده. د ما خبرې به اوري، نه دروغ وایم او نه د چا په قصه کې یم. دا بالکل نه د موږ پالیسي ده، نه د چا په قصه کې. د ما وطن افغانستان ده، 250 هیوادونو چې په ما حمله وکړه د ما مرستې ته څوک نه دي راغلي. دا یوازې افغانو چې دا جګړه یې ګټلې ده. دلته چې څوک راجګېږي چې زه د له چا معافي وغواړم، خلک به له موږ نه معافي غواړي. افغانستان به جوړ شي، ازادي به راشي، خپلواکي به راشي، موږ به یو بل ته غېږه ورکړو. خو چې کوم وحشتونه او ظلمونه شوي د ټولې نړۍ په شمول باندې، هغوی به موږ نه بخښنه غواړي. موږ په چا حمله نه ده کړې چې چا نه بخښنه وغواړو. داسې ځینې بې غیرته، بې ضمیره، بې وجدانه خلک راشي او دا خبره مو کې درته وخت چې د اسلامیت د مسلمانۍ خبره وي، که په یو ګاونډي هیواد باندې د موږ یو کافر حمله وکړه، په موږ جهاد فرض کفایي ده. د شریعت له نګاه نه فرض عین نه ده، فرض کفایي ده. کله ټول افغانستان نه 10 کسه لاړه، د ټول افغانانو په باندې غاړه خلاصېږي. وخت په داسې حالت کې چې زه خپل زخمونه څټم، زما له بدن نه وینې روانې دي، زه ټوک ټوک یم. زه د یوې ګنټې د اوربند په ارمان باندې یم. 250 هیوادونه راغلي دلته، نه موږ ته جومات جوړ پرېښی، د بیا رغونې په نامه باندې موږ وژني، د بیا رغونې په نامه کورونه تاروران که، د بیا رغونې په نامه باندې د یو روزل شوي فوج په نامه باندې روزانه طالب په فوج وژني، فوج په طالب وژني. هماغه خبره چې دوی به په بیسونو کې په آرام ناست دي. نن چې د صلح معاهده یا د تړون شوی له امریکانو سره، دا په دې شوی چې دربدري د افغانستان ختمه شي. موږ له اول نه چغې ویلې د افغانستان اشغال نه وي ختم شوی، موږ سولې ته نه ځو تر څو چې دغه منحوسې څېرې، دغه صلیبي لښکر چې افغانستان ته راغلي دي، د طالب په نامه خلک د طالب د وژلو دپاره مسله کوي او روزانه د طالب په نوم باندې خلک زندانو ته تلل. هر ګیرور، هر مسلمان، هر پښتون دوی یو پروژه د تجارت له طالب نه جوړه کړې او تر څو پیسې پرې واخلي، تر څو قدرت ته ورسېږي. نمایشي چاودنې دلته قمندانانو ځان پسې کولی چې تر څو شهرت پیدا کړي. دا ډېر هغه شیونه دي چې د واورو پړانګان به سره معلوم کړي. افغانستان د موږ کور ده، بیا رغولې په موږ داسې فرض ده لکه خپل کور ته جوړو. دلته د اوربند خبرې کېږي، یو وایي چې طالب د سلا کېږدي، طالب د بل وایي چې په باګراوند زندان کې ناست قاتلین دي. هغه قاتلین نه دي. ورسه د استرالیا له وزیر اعظم نه پوښتنه وکړه، هغه اتلان دي، هغه په دې ملک کې راغلي اشغالګر وژلي دي. نن هم د استرالیا ټرمپ ته زنګ وویل چې دا قاتلان به نه خوشې کوي. دا قاتلان دي، خو د اشغالګرو قاتلان دي. دا د احمدشاه ابدالي لمسیان دي، دا 400 یې درته ایثار کړي دي. دا د بهرنیو په وژلو تورن کسان دي. په دې کې یو له هغه قهرمانانو نه شته چې د اردو عسکرو امریکایانو وژلي دي. تاسو راجګې قاتلان په دې رقم خو نه کېږي چې ته ما ته وایې سلا کېږده. د ما نظام لنګ شوی، موږ بیرته خپل نظام غواړو. داسې سوله خو موږ چا سره امریکایان
جنرال صاحب امریکایان د په بادران کې ناستې موږ به سوله کوو امریکایان به ټول وځي له افغانستان نه جنرال صاحب افغانستان مشکل خوشي سو دغه فرمان صادر سو خوشي سو نن نه بعد اوس په 14 د اگست باندې د بین الافغاني ناست کیږي د طالبانو او د حکومت نو موږ وایو چې یو ورځ مخکې اوربان کیږي دغه خبره نه ده ودی شي اوربان څوک خلاف نه دي د اوربان څوک خلاف نه دي خو د دسې اوربان مونږ خلاف سبا بیا جګړه شروع کیږي نه منګ وایو اوس په افغانستان کې دا خبرې دي د میز په سر باندې حل کېدای شي نو ضرور ولې د چې یو تعلیم مور کونډه شي ضرور د چې یو عسكر مور کونډه شي یو عسكر مور ګوره شي یا د یو عوام د منګ رنګ غونې چې په یو طالب پورې تړلې نه په نظام پورې تړلې د یو چړي مور او خور کونډه شي نو دا خو د منلو تر پرونه پورې په دینا ګوره د درویش صاحب د خلکو سترګو ته به خاورې نه شیندو دغه کسان چې دا ایثار کړي او دا 600 کسان د دې په مقابل کې د 15 کلن نظام دوام غوښته تر هغه پورې چې امریکایانو په باندې فشار راوړي چې کسان خوشی کې کني چې په خپل خوشی کومه مونږ تړون له امریکایانو سره کړو تر اوسه بین الافغاني خبرې شروع نه دي دغه امریکایان دغه د کابل اداره چې د امریکا د بیرغ د سوري لاندې ژوند کوي نن د امریکا د بیرغ سوري تلری شو ځکه بنديان خوشی کوي نن امریکا ورته وایي چې خوشی کا مونږ چې تاسو ویل چې دا غلامان دي دا مزدوران دي نه مو سره منله اشرف غنی په نادر تاسو د افغانستان خځه او نر دا بغاره وکړه په سوشل میډیا وکړه په مظاهرو کې وکړه چې موږ نه دا کړي دوران درویش ته نه دا کړي نو دینه دوه خبرې نه دا کړي درویش صاحب نه دا کړي مطبوعات طالب په خلاف لګاو پرونه پورې طالب ته تورنست ویلې چې کله پوه شو چې د امریکانو نه درویش صاحب چې کله پوه شو د کابل اداره او د خیاطان چې د امریکانو مرسته او د بیرغ سوری لري شو بندیان خوشی کولو د بندیانو په مخ کې خندونه لا اول تر اخره د کابل مزدور ادارې ورور دا د خلک تکم دا شخصي ما کې دا لیدون کې بدات روانه شاهدي وای دا یو کار کېږي د بغیر هم چې تا کړی دا تا کړی نور یو نه دا کړی نور هیڅ نه دا کړی بغیر لسانه هیڅ هم نه دا کړی طالب ناموس ته کنزل کیږي وسه سوشل میډیا کړی دا تا کړی مظاهرې کړي دي اواز یې اوچت کړی د تلویزیونونو دا د کابل اداره چې بندیان خوشي کوي دا د پمپ امر چې خوشي کوي دا په خپل رضا نه ده دا د طالب گزارونه چې بندیان خوشي کوي دا په نور خوشي کړه دا پر رضا نه ده د پم د تاو د پم کوم افغاني نه چا سره د تاو د پم کوم افغانان واجنم زاغ افغانان وازم چې شینسترګي امریکایان دي ما کور ته راوستل هغه دردونه دي ما نه ورته هېرېږي باندې چې دلته د خلکو سترګو کې خاورې ډکه او راچه چې د جهاد نوم ورکوې ته د جهاد له هغه حدودو ووتې مخکې د ویلې چې بلاد نه وتلم کومه طریقه باندې افغانان وتلي له ټرمپ سره ما وزنې ولس وزنې ولې ټرمپ سره ګوره خبرې ته غوږ شه ټرمپ سره سوله ما نه ده کړې ټرمپ ته مې ضرب الاجل ټاکلی چې په 14 میاشتو کې به د افغانستان خاوره پرېږدي چې لاړې نه توپک مې په لاس کې ده بیا دې وژنم همداسې د کابل اداره چې امریکایانو موږ ته جوړ کړی دا حکومت جانګیري جوړ کړی تر څو چې موږ خبرې او فرمایشات ونه مني تر څو چې د کابل اداره د موږ خبرې او فرمایشات ونه مني سوله موله نشته دا یو ارمان ده تر هغو به وژل کېږي لکه امریکایانو غوندې مبین صاحب مولوی صاحب کسان مې ټول کاته کړه تا او جنرال صاحب مبین به سره وغږېږئ یو کس به په اغراق هم چې په دا خبرې باندې خلک پوه شي او دا خبرو ته خلک که دا چې موږ ټیم کې تیږې اچولي سره کړنګېږو د یو خبره هم نه پوهېږو نو نه به خلکو د موږ درویش صاحب زه درته خبره کوم چې اوربان دوشي تر اوسه پورې اوربان نه ده شوی د مونږ اتلانو ته به څوک قاتلان نه وایي یا د مونږ غازیان دي یا د مونږ سرې کرښې دي هېڅکله مونږ په خپلو سرې کرښو نه یو په شا سوي اوربان چې وشي اوربان خبره ختمه شوه تر اوسه پورې اوربان نه ده شوی دلته جرمونه شوي دلته قتلونه شوي دلته افغانان وژل شوي دلته د مونږ نظام ړنګ شوی ده 18 کاله مونږ بې حقه په ناقانونه توګه وژل شوي یو همدغه خبرې هلته امریکایانو ته هم شوي دي پمپو ته هم شوي دي دغه بل
د امریکایانو د فوج ناکام قماندان تم شوي دي میلر په کوم بنیاد میلر سکاټ میلر دومره ټوپونه وهل چې اول راغله هغه افغانستان نه ولیدل هغه د افغانستان خاور او جغرافیې سره نابلده و دلته د بوشکو خبرې کېږي ورور همدغه بوشکه اوس د امریکا ټکنالوژۍ ته یې ماته ورکړله ته دې په دغه اردو باندې ناجېږي اردو د افغانستان اردو باید بیا ور فلټر کړي چې فلټر شوي نه وي دلته غلام ذهنتونه روزل شوي دلته مدرسه جماعت طالب ملا منبر د اردو ته دښمن معرفي شوی جنرال د بیا ور ذهن فلټر کېږي جنرال صاحب اوس موږ تاسو ته درې واړه یو لیدونکي مې کته کړي دي هغوی نه کوم چې خبره چې بیرته راځي کومه خو دغه موږ خبرو خلک کوچی اوس که خلک ټول راځي کې بیا سرات خبرو نه پیږو جنجال جوړیږي او هر یو غواړي چې یو څه وایي اوس په دغه هر مشکل نور په ختمېدو روان ده یا ختم سوی یا داسې معمولي پاتې ده او نور افغانان د ما په شمول په د مولوي صاحب په شمول په زراو په لکاو میلیونانو افغانان نه غواړي چې دغه نظام ګډ دا نظام نور خراب شي صحیح ده په نظام کې به داسې کړی چې هغه کړی دا چوکۍ اشغال کړی ده او د افغانانو ته د خدمت مصدر نه ګرځېږي هغه تغییر و تبدیل پکې راځي چوکۍ یو اصل دا نظام کې مې واصل چې تغییر و تبدیل باید پکې راشي خو داسې موږ نه غواړو چې موږ دا نظام د ګډوډ شي دا نظام د موږ بیا صفر سره ضرب کړو دا خو یو افغان ته د بالکل درویش صاحب دغه خلک ډیر په نادانۍ او په نافهمۍ او د افغانستان له حالاتو په ناخبرۍ داسې یو خبره کوي طالب د ټوپک کېږدي طالب چې ټوپک یې ښودلی ټوپک یې راجي کړی چې شته ده ټوپک دې نه ږدي ګوره موږ دا ټوپک داسې نه ورته وایي چې دا ټوپک ته په مځکه کېږده او نور لار ته خپله دهقاني کوه نه موږ ورته وایي د څو ورځو چې تر څو دا ټوله کېږي خالي خپل ورونه سره مه وزنئ ته او عسکر دواړه سره ورونه یاستئ یا د تره زمن یاستئ یا د اکا زمن یاستئ صبر وکړئ دا جنګ ته هر وخت وایي پرېږده چې دا سوله راسي یا دې به دا مشکل حل سوله داسې نشي راتللی درویش صاحب چې 18 کاله د زه وژلم اوس به در سره وربان کوم د تې به وروره غېږ په غېږه سره ګرځو داسې سول دلته د اسلامي نظام خبره ده د اسلامي نظام درې کرښې د بېګا د ذبیح الله مجاهد مرکه له شمشاد سره واورېده د مونږ درې کرښې اسلامي نظام افغانستان کې امنیت او د افغانستان بیا رغونه ده چې هر څوک د اسلامي نظام په مخ کې خنډ جوړیږي هغه موږ نه پرېږدو که په هر صورت وي هغه به وژل کېږي دلته جمهوریت او دیموکراسي نه منو دلته که څوک وایي انتخابات خیاله سمهاله انتخابات مونږ خیاله سمهاله مونږ په انتخاباتو درویش صاحب زه درته یو خبر بالکل شریعت ګور درویش صاحب این خیال است و محال است که شیخ هیبت الله به انتخابات دریږي دا خیال او محال د انتخابات مونږ نه منو جمهوریت او دیموکراسي نه منو 18 کاله د جمهوریت او دیموکراسي وژلیو جمهوریت او دیموکراسي کې همدغه 9 لکه رایې مردار رایې 2 سره حکومت ماته 2 وارې جوړ کړ د جمهوریت ما ته کرزي غوندې لنډغر په واک کې ورسو د جمهوریت او دیموکراسي دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکړې د جمهوریت امرالله صالح غوندې قاتلان معاونین کړه د جمهوریت د ګیلمجمو د افغانانو د ناموس لوټونکي فیوډالان کړل دا جمهوریت په ما هر چاته چې دا توره پلات ورغلی د هر چا تر خپلې وتې پورې ظلم کړی په افغانانو چاته چې که د طالب مشر ته دا توره پلات ورغلی دا که د بل کوم تنظیم غړي ته تنظیم مشر ته دا توره پلات ورغلی ظلم کړی ده په ظلم به سترګې نه پټوو سره ظلم باندې به سترګې نه پټوو خو دا کریډټ به د افغان حکومت نه اخلي چې 15,000 طالب بندیان یې خوشي کړي دا امریکا هم نه ورسره مني دا د مونږ ځپونکي ګزارونه و چې دا بندیان خوش د کابل نظام تر اوسه مخالفت کوي اوس هم د استرالیا سفارت ته ځي او راځي چې دغه 2 کسه بندیان استرالیان یې وژلي دا څنګه کړو په خدای چې 15,000 استرالیان یې وژلي وي 15,000 امریکان یې وژلي په زندان کې پروت دي د لیست مطابق چې خوش یې نه کړي دا خیال او محال د موږ به جګړه کوو نظام سره به څه وسره موږ اوس خو هغه مشکل حل شو نو موږ ته غواړي چې د افغان مور بیا نه ولې دغه وزل کېږي پکې زه ته افغانان وزل کېږي اصلا نور په داوین ولې قسم دې په خدای چې د صلح په خلاف څوک خان جوړ شوی زر دانې غني غوندې خلک د په دار شي خو سوله دې راشي موږ دا خبره کوو
د سولې مخالف نه یو بس پارلمان دې په دې چاو کې راوځړول شي خو سوله دې خو چې سوله راسي هیبت الله څوک نشي په دار کولی ځکه د موږ سرې کرښې تر اوسه نه دي مات شوي موږ سرې کرښې ماتوو د خلکو موږ د خلکو سرې کرښې په زیړو بدلوو دغه 400 بندیان هم د دې نظام سرې کرښې وې دا 400 بندیان هم د دې نظام سرې کرښې وې څنګه مرته په زیړو بدلې کړلې ګوره په دې مولوي صاحب ته قضاوت درته وایم درویش صاحب کږې خولې په سوک باندې سمیږي چې د غني خولې ته سوک نه وي دا سکونه و چې غني نه شاعري ویره کړه لبلبه یې جوړه کړه غني په دار شي سوله به راځي غني او سوله دواړه ناممکنه دي توهین به نه کوو غني او سوله دواړه ناممکنه دي دا غني او سوله ناممکنه دي غني به په دار کېږي بیا به سوله راځي د نجیب په سرنوشت به اخته کېږي السلام علیکم نه هېڅ امکان نه لري چې داسې کار وشي دغه صفات اسمه ماوتا خو درویشه دا ماوتا بیا فیصله وکړو موږ سلام دعا هم نه سره وکړو نو چې دی خپلې خبرې وې په حساب باندې ګوره درویش صاحب زموږ تاسې دغه د صلحې خبرې چې دي دا د صلحې خبرې پر ډېرو خلکو باندې بدې لګېږي بدې معنا په دې باندې چې د هغو ګټې په جنګ کې دي نو دا چې موږ تاسې هر څه نمر کوو پر هر کم یې بیایو او صلحې ته یې راجلبوو د هغو هغه کږې خبرې به همیشه ژوندۍ وي دې ته موږ تغیر نه شو کولی خبره دې نه سي کې څه ګټه راځي موږ دوی موږ راکشکاو او دوی ځان پاڼ ته خطا کوي زرا ځمه ودا خبره دلته ګوره موږ تاسې خپل د خبره کوو نور هغه ګوري اولین مقصد باید معلوم سي د انسان مقصد په دې کې څه شي دي د هر انسان ګورنه د انسان د خبرو څخه معلومیږي چې دا انسان د انسان ژغورنه غواړي او که د انسان دپاره مرګ یا څه شي جنګ غواړي د هر یو د خبرو څخه د څه معلومیږي د څوک چې شرار پیدا کړي د هغه معلومیږي که یو څوک غواړي چې صلح وکړي هغه هم معلومیږي که یو څوک غواړي چې موږ تاسې به خپل تمرکز پر افغانستان باندې کړو دا خپلې خبرې به پر صلح بیرته راولو چې ستا د خبرو اصلي یعنې دا کرښې ستا نه ویشته کړي دي چې په افغانستان کې دغه صلح یا دې جنګ بند وسي صلح خو خپله غټ خلک سره کوي اوس زموږ مبین ورور رالی خپلې خبرې وکړي خپل نظر یې ووایه زما اولینه پوښتنه د ده څخه د ده په لایف کې همدغه وه چې تاسې د طالبانو کوم دغه رقم د قاری صاحب څخه دغه څخه پوستې څخه هم دغه پوښتنه وه مال آیا تاسې کوم اساسي په قانون باندې د طالبانو په کرښو کې یا په لیکو کې معرفي سوي یاست دی ولیا دی چې ولیا نو خپل نظر موږ ګردو وایه هر یو خپل نظر وایو یعنی د هغه قانون چې کوم ذبیح الله خبرې کوي مجاهد یا دغه رنګه سهیل شاهین خبرې کوي د هغو خبرو څخه ځای نیول کېږي زموږ تاسې خپل نظرونه دي که مبین صاحب دی که زه یم که درویش صاحب تاسې یاست که کوم بل حکومتي پلوی دی یا طالبي پلوی دی دا خپل نظر ښکاره کوو اما د دې دا معنا نه لري چې د ده خبرې به هغه ځای ته رسېږي زموږ تاسې خلک دي ناامیده کېږي نه زما د دغو خبرو څخه مقصد دا دی که چیرې یو کس راولاړېږي دلته توهین و یو بل یې وته کوي دا دی خپل ځان ښکاره کوي چې زه سره کم یم دا نه ښکاره کوي چې دغه ټول طالبان هم دغسې دي یا ټول حکومتي چارواکي هم دغسې دي دا معنا نه لري ولې پر غټو میزو باندې غټ خلک فیصلې کوي موږ خپل نظر مازې وایو او د ولس ته موږ غواړو چې څه شي ورکو ذهني آرام کو ټول په جنګو کې ستړي دي روزانه قتلونه د دغو خلکو کېږي دغه ولسي خلک وژل کېږي داسې نه دی چې خامخا د رئیس جمهور غني دغه زوی پکښې یا لور پکښې کې د بیروت څخه راغلي هلته قرباني ورکړې ده یا دغه رنګه د دغو غټو مشرانو چې په نورو ملکو کې ناست چې دغو اولادونه راغلي دي هلته بې قرباني ورکړي څه د په یو په دوه په شکل بې ورکړي لیکن ټوله قرباني زما او ستا ولس روزانه ورکوي که وژل کېږي یو عسکر په خپل کار باندې چې یو کار ورته سپارل شوی چې دا کوڅه ګوره او په هغه کوڅه کې یو جنګ وسي یو شی وسي او هغه مري دغه رنګه په هغه سنګر کې چې هغه طالب ناست دی
هغه هم په داسې شکل باندې مري چې هغه کونډو یتیمې پاتېږي. دغه د وطن خلک چې موږ تاسې وینو نو زړه مو پر خوږېږي، زړه مو په دې خاطر پر خوږېږي چې موږ زه یې ورته ته وړاندې کوم چې زه به دا اوس به لیدونکي موږ باندې څه رقم ولاسې ټاپه لګوي، یو به څوک یو وایي چې دا یا به د حکومت پورې تړلی یا به ټاپه لګوي دا به طالب پورې تړلی. خو د موږ د افغانستان خلک دي نو داسې خلک دي چې بس مخکې لاړ څه نه به بیا زر ټاپه در باندې ولګوي. خو والله بالله ثم تله چې د طالب باندې دومره دردېږم چې مړ کېږي لکه ورور مې چې مړ کېږي، په عسکر دومره دردېږم لکه ورور مې چې مړ کېږي، په عوام خو څه کوي خو بې دغه بېچارهګان لکه مارنګې غوندې ټولې. خو موږ وایو چې بس کوي دا څه کوئ د خدای روی ته وګورئ، د قرآن ته وګورئ، ولې تر اواز نه یې، ولې دا چوکۍ څه کوئ، دا چوکۍ ځان سره چا دنیا دا دنیا سلطنت مقام دا چا ځان سره وړي دي؟ نه دا چوکۍ خو ستا درویش صاحب خبره دې مې ونیول وبخښنه به سره کوو. دلته سوال د دې نه دی چې دا چوکۍ څه کوي او د آخرت خبرې موږ ورپه یادوو، لیکن دلته د آخرت خبرو باندې دوی هغه د چوکۍ نظام یې نه پرېږدي چې هغو ته فکر وکړي. ولې د حضرت عمر رضی الله عنه زمانه خو نسي راتللی چې ټول به دغه خیادي څه شي نومېږي عمران خان غوښته چې ریاست مدینه جوړه کړي، هغه څه حال یې دی د خواره کې، خو یوه خوا یې نسوه سمه. دلته دا موضوع د دې دپاره موږ تاسې ګوره راټولیږو په دې حجره کې خپلې خبرې کوو، د زړه خپل خواړه د ټولو سره یو ځای کوو. دغه خپله خلک چې راته ناست یا دا خبرې اوري د دوی ذهنونه باید موږ څنګه ور آرام کو. زموږ تاسې دغه کار دی او دا ولس اګاه کېده دي پر غټو میزو باندې لکه ما مخکې چې خبرې وکړه دغه خبرې ته اشاره وکړه چې پر غټو میزو باندې هغه خپله خلک چې غټ ناست چې هغه فیصله کوي. ګورئ موږ تاسې باید دغه ټول دې کس ته متوجه نه کړو چې نو دغه سړی دی ټول. اوس ګوره ما ته مخکې زه به د خپل حساب درته وایم. ګوره زه په مسجد کې یو غریبانه مسجد کې د افغانانو ملا یم، د اته نه کاله کېږي دلته خپل امامت کوم او په دغه سوشل میډیا کې مې کوشش کاوه